کله چې ظاهر د آس غږ واورید، ناڅاپه یو اخلاص د په اوږه کېښود. د زړه دربوه ساه یې بنده شوه او د بدن ویښتان یې ودرېدل. هغه ورو ورو شاته وکتل، خو د یو چا پر ځای یو سیوری و. یو تور تیاره سیوری چې بڼه یې نه معلومېده، یوازې د څرخ بڼه یې ښکاره وه او له بدن نه یخ باد راتلو. ته هم زموږ برخه شوې. سیوري دا خبرې وکړې او ناڅاپه د ظاهر پر مخ تورتم خور شو، د تورې نړۍ په زندان کې. ظاهر خپلې سترګې بیا خلاصې کړې، خو نور ځان د ماڼۍ په تالار کې نه و. هغه اوس په یوه تیاره یخ او ویرونکي ځای کې و. یو زندان، دیوالونه تور و، د ځمکې څخه تور دود پورته کېده او چاپېره یې عجیب غږونه اورېدل. ظاهر مه پرېږده چې دوی تا واخلي، دا د آس غږ و. ظاهر چپ نه شو، زړورتیا یې راټوله کړه او ویې ویل: آس، ته چېرته یې؟ زه به دې راوباسم. د تورتم له منځه د آس غږ بیا راغی: زه د تیارو زنداني یم. دوی زه بندي کړی یم. که ته دا دروازه خلاصه کړې، موږ دواړه ازادېږو. ظاهر مخامخ وکتل، چېرته چې یو دروند اوسپنیز دروازه وه. د خلاصون هڅه. ظاهر ورو ورو د دروازې لور ته لاړ، خو ناڅاپه شاته یو عجیب غږ راغی. کله چې یې شاته وکتل، هغه سپین ږیری سړی چې د ماڼۍ د نه اوس دلته ولاړ و، خو بڼه یې بدله شوې وه. هغه نور یو عادي سړی نه و، بلکې یو تور بوږنوکی موجود و. د سترګو ځای یې سره لمبې وې او بدن یې له تیارو جوړ و. ته نشې تښتېدلی. ظاهر پوه شو چې دا موجود د ماڼۍ ساتونکی نه و، بلکې د دې تیارو حاکم و. هغه څوک چې کلیوال یې هر کال ورکول او روحونه یې د دې تیارو برخه کول. زه به آس خوشي کوم. ظاهر زوروره چیغه کړه او د دروازې لور ته یې منډه کړه. د مبارزې شیبه. تور موجود ناڅاپه لاس پورته کړ او له ځمکې تور زنځیرونه راپورته شول. د ظاهر لاسونه یې ونیول. ظاهر احساس کړه چې دا زنځیرونه د روح د نیولو لپاره دي. د آس غږ بیا راغی: ظاهر، یوازې یو لاره شته. ته باید د دې ځای رښتینی نوم ووایې. ظاهر حیران شو، خو پوه نه شو چې څوک یې. رښتینی نوم؟ هغه چیغه کړه. آس ځواب ورکړ: دا د تورتم ماڼۍ ده. که ته د دې اصل نوم وایې، دا به ویجاړه شي. ظاهر هڅه وکړه چې خپل روح وژغوري. هغه د زنځیرونو څخه د خلاصون لپاره کش وکړ او په زوره یې چیغه کړه: زه د دې تورتم برخه نه یم. د تیارو پای. ناڅاپه تور موجود بیرته شاته لاړ، ځمکه ولړزېده او تیاره ورو ورو د منځه تل پیل شول. ظاهر په زوره چیغه کړه: دا د تورتم ماڼۍ ده. دا د ظلم زندان دی. په هماغه شیبه د ماڼۍ دیوالونه مات شول، دروازه خلاصه شوه او آس له تیارو څخه آزاد شو. دواړه ځوانان د ماڼۍ له ویجاړېدو څخه وتښتېدل او شاته یې وکتل. ټول تورتم له منځه ولاړ او د کلیوال ورک شوي روحونه هم بیرته آزاد شول. کله چې ظاهر او آس د ځنګل څخه راوتل، سهار شوی و او د کلي خلک د دوی انتظار ایست. کله چې کلیوالو آس ژوندی ولید، ټول خوشحال شول او د ظاهر زړورتیا یې وستایله. خو یو راز پاتې و. ظاهر پوهېده چې دا ماڼۍ ویجاړه شوې، خو د دې تیارو ریښې لا هم موجودې دي او که څوک بیا دا پټه دروازه پیدا کړي. پای. 3 فصل. د کلیوالو پرېکړه. آیا دا راز به د تل لپاره بند پاتې شي؟ که مو ویډیو خوښه شوې وي، نو ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ.